د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د درملو په وارداتو کې د اسانتیا لپاره په پخواني قانون کې تر تعدیلاتو راوستلو وروسته د دې قانون تعدیل شوې بڼه ریاست الوزرا ته سپارلې ده. د مسؤلینو په خبره که چیرې دغه طرحه تایید سي نو د درملو په وارداتو کې به اسانتیاوې رامنځته سي. بلخوا د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وایي چې دوی د بې کیفیته درملو وارداتو د مخنیوي لپاره د هیواد په 4 زونونو کې لابراتوارونه جوړوي چې هیڅ راز بې کیفیته درملو ته به نور د پلور زمینه برابره نسی. 4 لابراتوارونه موږ په نظر کې لرو د درملو سه په 4 زونونو کې 4 لابراتوارونه جوړ کو د دې طرحه هم جوړه شوې ده. د ریاست الوزرا محترم مقام ته وړاندیز هم شوی ده چې لغې خوا څخه اقتصادي شورا ته راجع شوی ده. په اقتصادي شورا کې به د پریکړه کیږي. د عمر په وینا چې دوی د کابل ښار له درملتونونو څخه زیات شمیر بې کیفیته درمل راټول کړي هم دي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. نوموړی وایي چې دوی په دې بهیر کې 106 درملتونونه مهر لا کړي دي او 213 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر درمل یې له منځه وړي دي او ترڅنګ یې 2.5 ټنه نور له منځه وړلو ته تیار دي چې په مجموع کې 3000 قلمه درمل کیږي. له 200 څخه ونیسه تر 210 ټنو پورې دوا موږ دغسې دوايانې چې یا تاریخونه تیر دي او یا هم د کیفیت لحاظه داسې کمزوري راغلي ده هدر شوي دي او 2.5 ټنو پورې دوا اوس هدر ته برابره ده چې دا به هم هدر کیږي له خیره. ډاکټر عبدالباري عمر زیاتوي چې دوی د 9.5 میلیونه ډالرو پر ارزښت پورې فورمې توزیع کړي دي چې له دې ډلې یوازې 270 شرکتونو 15,200 قلمه درمل چې ټوټال ارزښت یې 8 میلیونه ډالر کیږي وارد کړي او کوم چې نه دي وارد کړي له دوی به پوښتنه کیږي. موږ د 600 میلیونه ډالر او 9.5 میلیونه ډالر په ارزښت پورې فورمې ورکړي خو راغلي د 8 میلیونه ډالر دوا په قانوني لارو باندې ده. په همدې حال کې درمل پلورونکي وایي چې په تیر حکومت کې د جګړې له کبله ډیری درمل بې چک او معاینې څخه په سرحداتو کې واردېدل چې اوس مهال یې مخه نیول سوې ده او هیڅوک هم بې کیفیته درمل بازار ته نسي واردولی. حاجي مسجدي همت د درملو عمده خرڅونکو انجمن مشر وایي چې د درملو واردات کم سوي دي او همداراز په وارداتو کې هم ستونزې دي چې د درملو قیمتونه لوړ کړي دي. همت زیاتوي چې په تیر حکومت کې 1 کانټینر درمل په $1000 واردېدل چې اوس مهال د یو کانټینر بیه ان تر و یا هم $8,000 پورې رسیږي. دی وایي چې د درملو په کیفیت کې هم تغییر راغلی دی چې قیمتونه یې د ښه کیفیت له کبله لوړ شوي دي. د همت په خبره چې د فقر او بیکارۍ له کبله د درملو بازار سوړ شوی دی او څوک یې د اخیستلو توان نه لري. نن دوا که څه نرخونه یې جګ شوي دي علت یې په دې ځای کې دی چې زموږ د تجارانو پیسې په ډېر لوړې بیې تر کمپنۍ پورې رسیږي او هغه کمپنۍ پخوا د ټي په شکل باندې د بانکونو د لارې ستلري اوس په نورو لارو باندې ځي چې ډېر لوړ تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو او درملو ملي اداره په پام کې لري ځینې هغو بهرنیو شرکتونو ته د کار جواز ورکړي چې کار یې معیاري او درمل یې د لوړ کیفیت والا دي. همداراز ټاکل شوی چې د سنوفارما په نوم یوه داخلي فابریکه په لوړ معیار او ښه کیفیت سره کابل ښار کې په کار پیل وکړي چې له افغانستان سره به ځینې بهرنیو هیوادونو ته هم د درملو صادرات ولري. مریم هوتک، CMG، کابل.